ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه یم کیسه فریدی. نن د اختریزې مشاعرې په تابیا کې موږ موجود یو او خپلواک پښتو ادبي جرګې خیبر پښتونخوا رجسټر د سوري لاندې په نننی پروګرام کې تاسو مشاعره اورو او دغه مشاعرې له موږ نوم ورکړی دی اختریزه مشاعره. په دې کې زموږ سره چې کوم ملګري شرکت کوي هغو نه هم تاسو خبروم، خو د محفل چې کوم صدارت وي نو د هغې دپاره چې کوم دی زموږ سره ډاکټر اسلم تاثیر صاحب موجود دی، هغه د دې محفل صدارت کوي. ډاکټر اسلم تاثیر، د پروګرام آغاز کوو د تلاوت کلام پاک نه. نو ګران ملګري باسط خلیل صاحب ته خواست دی چې هغوی د دې پروګرام آغاز د تلاوت کلام پاک نه وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. ملګرو په دې اختریزه مشاعره کې چې کوم شاعران ملګري موږ سره موجود دي د هغو نومونه څه په دا رنګ دي: ښاغلی باسط خلیل، ښاغلی شرافت خان ضمیر، ښاغلی امیر حیدر شبگیر، ښاغلی رشید علم رشید، او زه کیسه فریدی او ما سره د کیمرې په شا عابد سمر موجود دی. مشاعرې آغاز کوو د ښاغلي امیر حیدر شبگیر نه. هغو ته خواست دی چې تاسو ته خپل کلام واوروي. امیر حیدر شبگیر: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. صدر په اجازه سره غزل عرض دی. ارشاد. پاتې کېږي پاتې شوې له هر چا ده، پاتې کېږي پاتې شوې له هر چا ده، او په هر ځای کې چې یادېږي بې وفا ده. پاتې کېږي پاتې شوې له هر چا ده، په هر ځای کې چې یادېږي بې وفا ده. او تېروې که پکې عمر یو ساعت دی، تېروې که پکې عمر یو ساعت دی، ختمېدونکې خو آخر هم دا دنیا ده. بل شعر دی پکې چې په ما باندې ظلمونه مدام تکړې، چې په ما باندې ظلمونه مدام تکړې، آخر وایه چې مې کړې څه خطا ده. او بل شعر دی پکې چې یو نظر کاته ګیروان لره مې وکړه، یو نظر کاته ګیروان لره مې وکړه، او ښکاره شوې مې پکې د زړه دنیا ده. یو نظر کاته ګیروان لره مې وکړه، ښکاره شوې مې پکې د زړه دنیا ده. آخري مقطع ده چې زه شبگیر به مدام سیر ګیروان ګرځم، زه شبگیر به مدام سیر ګیروان ګرځم، په نصیب مې رسېدلې ستا جفا ده. دا و ښاغلی امیر حیدر شبگیر چې تاسو ترنه کلام واورېدو. اوس خواست کوم ښاغلي باسط خلیل صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي. ښاغلی باسط خلیل: خپلواک پښتو ادبي جرګې د ټولو ملګرو ډېره مننه چې موږ یې دعوت راکړو او موږ یې د خوندورې مشاعرې لره وغوښتو. د صدر صاحب په اجازت باندې زه به دا خپل غزل تاسو ته وړاندې کړم چې ډاکټر صاحب وایي چې نیت مې دی کړی د توبې په طرف، نیت مې دی کړی د توبې په طرف، نه ځمه نور د میکدې په طرف. مننه جي. نیت مې دی کړی د توبې په طرف، نه ځمه نور د میکدې په طرف، او د رکیب خوا به په ما نه سړېده، د رکیب خوا به په ما نه سړېده، کاشکې هغه مې چرېوی په طرف. مننه جي. او د لور او خور حق مې په زوی پسې کړو، د لور او خور حق مې په زوی پسې کړو، زه روان یم د کعبې په طرف. مننه جي. او
هغه به کله په ما وکړي نظر هغه به کله په ما وکړي نظر زه غړومه یې لیمې په طرف او زه یې رڼا پله راکاږمه خو زه یې رڼا پله راکاږمه خو زما یاران ځي د تیارې په طرف مننه جي او زه یې رڼا پله راکاږمه خو زما یاران ځي د تیارې په طرف او شعر دی چې داسې نظر مې ستا په مخ پسې ځي داسې نظر مې ستا په مخ پسې ځي لکه پتنګ ځي د لمبې په طرف او مقته ده چې د اخري وخت کې خوراشه ورله د اخري وخت کې خوراشه ورله باسط وړي د مقبرې په طرف ډېره مننه ډېر ښه باسط صاحب ډېر ښه دا و ښاغلی باسط خلیل چې تاسو ترېنه کلام واورېدو نو خواست کوم اوس ښاغلي رشید علم رشید صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي رشید علم رشید زما چې خوږ زړګي درمان راځي نو مړ به یمه تر څو چې خواله مې جانان راځي نو مړ به یمه او د اتفاق چغې وهمه پښتانه کاڼه دي د اتفاق چغې وهمه پښتانه کاڼه دي چې اتفاق مې د افغان راځي نو مړ به یمه د اتفاق چغې وهمه پښتانه کاڼه دي د اتفاق چغې وهمه پښتانه کاڼه دي چې اتفاق مې د افغان راځي نو مړ به یمه او پروتې کوټه کې یم بیمار بل اسره مې نشته پروتې کوټه کې یم بیمار بل اسره مې نشته امداد چې ما لره د خان راځي نو مړ به یم او د فلسطین د هر ماشوم چغې مې سر کې ګرځي د فلسطین د هر ماشوم چغې مې سر کې ګرځي تر څو چې ما له مسلمان راځي نو مړ به یم چې په بازار جومات او کور کې بې خطره ګرځم چې په بازار جومات او کور کې بې خطره ګرځم چې داسې وخت په پاکستان راځي نو مړ به یم او پردو اوچت کړمه زخمي پټه یې کړمه پردو اوچت کړمه زخمي پټه یې کړمه ما له تر څو چې خپل خپلوان راځي نو مړ به یم او رشید ستامینه کې پاگل په سرو غرمو ګرځېږي رشید ستامینه کې پاگل په سرو غرمو ګرځېږي په ما چې ستا خواره زلفان راځي نو مړ به یم والسلام دا و رشید علم رشید چې تاسو ترېنه کلام واورېدو او اوس خواست کوم ښاغلي شرافت خان ضمیر صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام واوروي شرافت خان ضمیر غزل د تاسو په مخ کې مننه چې ازمری تیروي ټول عمر په ښکار ژوند ازمری تیروي ټول عمر په ښکار ژوند د اوسې تیریږي وګوره په ډار ژوند و سمندر اړوي اور کې وخت ممکن دی سمندر اړوي اور کې وخت ممکن دی ناممکن دی که په منځ کې د انګار ژوند لږ په روغ صورت د خدای شکر گزار شه لږ په روغ صورت د خدای شکر گزار شه وایي ګوره څومره سخت دی د بیمار ژوند لږ په روغ صورت د خدای شکر گزار شه وایي ګوره څومره سخت دی د بیمار ژوند و زما زړه لره اشنا راوړه غمونه زما زړه لره اشنا راوړه غمونه ویرانه کې تیروي لړم و مار ژوند خو زما غریب ژوندون خراب توراب دی خو زما غریب ژوندون خراب توراب دی ای ضمیره ښه تیریږي مې د یار ژوند مننه دا و شرافت خان ضمیر صاحب چې تاسو ترېنه کلام واورېدو اوس خواست کوم ډېر خوږ ملګري حافظ جان سمر افریدي ته چې راشي تاسو ته خپل کلام واوروي سمر افریدی بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه کیس افریدی صاحب و پروفیسر ډاکټر اسلم تحصیر صاحب شبگیر صاحب و ضمیر صاحب باسط خلیل صاحب رشید علم صاحب ټولو یو جهان مننه چې راغلو دغه اختریزې مشاعرې ته ښکلا وبخله علم تل راوله علم آباد خوشحاله لره د صدر صاحب په اجازت باندې څو شعرونه یې سره شریکوم د زوړ کلام څو شعرونه دي په هر لور د ژوند نوی نوی غم دی په هر لور د ژوند نوی نوی غم دی
او خوشحالي در کې ذره نشته قسم دی په هر لور د ژوند دا نوی نوی غم دی او خوشحالي در کې ذره نشته قسم دی او شعر دی چې بدنیتي راته په کور کلي کې عام ده بدنیتي راته په کور کلي کې عام ده د یو بل د وینو تږی ټول علام دی بدنیتي راته په کور کلي کې عام ده د یو بل د وینو تږی ټول علام دی او بیا مې هم ورته دعا د زړه نه وځي ډاکټر صاحب بیا مې هم ورته دعا د زړه نه وځي که یې ډېر کړی په ما ظلم ستم بیا مې هم ورته دعا د زړه نه وځي که یې ډېر کړی په ما ظلم ستم دی او خدای دې ما کړي د هغه دپاره دومره خدای دې ما کړي د هغه دپاره دومره چې زما دپاره څومره محترم دی ډېره زیاته مننه خدای دې ما کړي د هغه دپاره دومره چې زما دپاره څومره محترم دی و آخري شعر له راځو چې د نفرت د ونې ژر ډېره اوباسي د نفرت د ونې ژر ډېره اوباسي په ثمر کړی الله داسې کرم دی ډېره زیاته مننه دا و عابد جان سمر افریدی چې تاسو ته نه کلام واورېدو او اوس زه تاسو ته خپل کلام اورم نو زما کلام ته هم چمتو شو غوږ ونیسو بس مینه به کوو بس مینه به کوو لتې وهل به پکې نه وي بس مینه به کوو لتې وهل به پکې نه وي او دا ناسه پچکونه او سکونډل به پکې نه وي بس مینه به کوو لتې وهل به پکې نه وي دا ناسه پچکونه او سکونډل به پکې نه وي هغه بل ځل چې راغلی و کوتک په لاس کې کلب ته هغه بل ځل چې راغلی و کوتک په لاس کې کلب ته دا پلار خو دې لږ پوه کړه چې وهل به پکې نه وي او دا څه کوې جانانه په مزه مزه لږ درومه دا څه کوې جانانه په مزه مزه لږ درومه دا نه منم له ستړو نه راښکل به پکې نه وي دا څه کوې جانانه په مزه مزه لږ درومه دا نه منم له ستړو نه راښکل به پکې نه وي او دا څرنګه ته هر طرف ته ګورې په خندا یې دا څرنګه ته هر طرف ته ګورې په خندا یې هر څه کوه خو بس سترګې وهل به پکې نه وي او راغواړې مې درګاه ته خو بیا هغسې ونه کې ډاکټر صاحب راغواړې مې درګاه ته خو بیا هغسې ونه کې مدام په دیوالونو اورېدل به پکې نه وي او دا مور دې لږه پوه کړه دا یې څه دستور زده کړی دا مور دې لږه پوه کړه دا یې څه دستور زده کړی مېلمنو باندې سپیا کې ورېدل به پکې نه وي دا مور دې لږه پوه کړه دا یې څه دستور زده کړی مېلمنو باندې سپیا کې ورېدل به پکې نه وي و ته ناسته یې په سیاره زه دې وچ کړمه ګرمې ته ته ناسته یې په سیاره او زه دې وچ کړمه ګرمې ته د لمر ګرمه ګرمې کې ودرېدل به پکې نه وي او در به شم پټي ته ستا لیدو لره جانانه شبګیر صاحب در به شم پټي ته ستا لیدو لره جانانه او د هغې مخه پنډ په سر راوړل به پکې نه وي مننه شرطونه دې د پلار واړه منم بغیر د یو نه شرطونه دې د پلار واړه منم بغیر د یو نه بس دا چې دغه میخې سرېدل به پکې نه وي او زه څه خبر وم دا چې و نوکر ستاسو په کار زه څه خبر وم دا چې و نوکر ستاسو په کار ریبز لوښي او دا جامې وینځل به پکې نه وي او رقیبه رانه سم شه تل خرچې پې کړې ما دي رقیبه رانه سم شه تل خرچې پې کړې ما دي خبره دې کوه ګوره کنځل به پکې نه وي او مقصد چې غلطي مې کړې دا ده چې مې دغه شرط منلی غلطي مې کړې دا ده چې مې دغه شرط منلی خو که وبه سره مینه تښتېدل به پکې نه وي ډېره مننه دا و د ما کلامونه چې تاسو واورېدل
مننم کوم خوشاله اوسو. اوس د محفل صدر زموږ سره په آخر کې پاتې دی، نو زه خواست کوم صدر محفل ډاکټر اسلم تاثیر صاحب ته چې هغوی تاسو ته خپل کلام هم واوروي او یو څو خوندورې خبرې هم وکړي. ډاکټر اسلم تاثیر. زه د انګازې ټلویزیون د ملګرو د خپلواک پښتو ادبي جرګې خیبر پښتونخوا د ملګرو د زړه له کومې نه شکریا ادا کوم چې د اختر په موقع یوه غونډه را جوړه کړه، مشاعره یې را جوړه کړه. د دې سره زموږ چې څومره ناظرین دي دا مشاعره به اوري، دا به ګوري، هغې ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم او الله تعالی دې وکړي چې د هغو دغه خوشحالي یو په دوه شي. موږ هم یوه هڅه کړې ده چې په دغې خوشحالو کې موږ تاسو شریک شو، دغه کلامونو نه هم تاسو خوند واخلئ او ورسره د اختر چې کومې خوشحالي دي د هغې نه هم خوند واخلئ. ملګرو، دنیا چې کومه ده دا د مینې محبت په سر آباده ده. حمزه بابا وایي چې د محبت له باریکونه توبه پاتې خپیاب له فلسفې شوې زما. زمونږ د شاعرانو د لیکوالانو مقصد دا دی چې مونږ د پښتو ژبې د خدمت سره سره د امن پیغام، د ورورولۍ پیغام، د مینې پیغام دا خور کو، دا ګډ ګډ ته ورسوو. غمونه دي، تکلیفونه دي، مشکلات دي، نو په دې کې چې څوک یوه ښه خبره مخې ته راوړي، داسې یوه خبره مخې ته راوړي چې د مونږ مینهوال ورسره څه وخته د هغه غم غلط شي، نو دا د مونږ د ټولو مقصد دی. او الله دې وکړي چې زمونږ په دغه هڅه باندې د تاسو غمونه او دردونه راکم شي. بیا دا خبره کوو چې څومره کېږي د مونږ له پکار دی چې د انسانیت ته ښېګړې کوشش وکړو، انسانیت انسان ته ښېګړه ورسوو، ځکه چې الله پاک چې کوم دی د عبادت سره سره عام مقصد و په انسان باندې فرض دا دی چې د بل انسان ښېګړه وکړي. لکه خوشحال بابا چې یې چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې. نو دغه د انسان یا د هغه چې کوم د ښېګړې سوچ دی دا د مونږ د ټولو ملګریو دی، که هغه خپلواک پښتو ادبي جرګه ده، که هغه د خیبر ادبي لیکوال دي، که هغه نور ملګري دي، هغو ته هم زموږ دا دعوت دی. او په دې موقع چې ما کوم ملګرو کلامونه وویل، ډېر ښه کلامونه یې وویل، په هغې کې د مونږ سره عابد سمر افریدی صاحب دی، باسط خلیل صاحب دی، امیر حیدر شبگیر صاحب دی، شرافت خان ضمیر صاحب دی، رشید عالم رشید صاحب دی، فضل ربی کیس صاحب دی، او انشاءالله داسې وخت به راځي زموږ نور ملګریم دي. دغه د خپلواک پښتو ادبي جرګې غونډې به مخ په وړاندې روانې وي، ورسره به چې کوم دی د خیبر ادبي لیکوال هڅې کوي چې دغه لړۍ دوامداره وساتي. کله به مونږ د خپلو مشرانو په یاد کې غونډې کوو، کله به چې کوم دی د مونږ چې کوم په اثر کې داسې لیکوالان دي چې د هغو د پښتو ژبې دپاره، د پښتنو د ژوند ژواک دپاره، د پښتنو د تاریخ دپاره، د دې وطن د امن دپاره، د دې وطن د خوشحالۍ دپاره، د دې وطن د ترقۍ دپاره فکر لري، سوچ لري، عملي ګامونه پورته کوي. نو د دې ټولو ذکر به کوو او خدای دې وکړي چې زمونږ او تاسو په وطن کې خوشحالي راشي او امن راشي. نو د روایت تر مخه به درته زه هم یو خپل غزل ووایم. دا غزل چې کوم دی دا بالکل داسې یو غزل ما منتخب کړی دی چې د خوشحالۍ اظهار به ترې لږ کېږي. د جم په سیمه کې سپرلی و غوړېدل ګلونه، د جم په سیمه کې سپرلی و غوړېدل ګلونه، څه د رامبیل څه د چامبیل څه د سنبل ګلونه. او په ټول وطن کې قافلې
د خوشبویۍ ګرځېدې په ټول وطن کې قافلې د خوشبویۍ ګرځېدې په بدرګه کې ورسره وو تلل راتلل ګلونه ډېره مننه او نوې غوټۍ نوي ګلان پکې مستی او جانان نوې غوټۍ نوي ګلان پکې مستی او جانان سخی فطرت په سم غر باندې شیندل ګلونه سخی فطرت په سم غر باندې شیندل ګلونه او چونکې اختر د یارانو غېږې یو بل ته ورکولې داسې یارانو غېږې یو بل ته ورکولې داسې کنه لزو که په خندا غاړې وتل ګلونه مننه یارانو غېږې یو بل ته ورکولې داسې کنه لزو که په خندا غاړې وتل ګلونه مننه جی او دا یو شعر داسې عابد سمر صاحب چې کچا په لاره کې ارڅو راته ازغي اچول کچا په لاره کې ارڅو راته ازغي اچول زه په خپل کار وم ما په لاره کې ګرل ګلونه خیرونه جی کچا په لاره کې ارڅو راته ازغي اچول کچا په لاره کې ارڅو راته ازغي اچول زه په خپل کار وم ما په لاره کې کرل ګلونه مننه جی او زما دعا ده چې آباد دی وي محفل د مینې زما دعا ده چې آباد دی وي محفل د مینې او زما منشا ده په وطن کې خورول ګلونه مننه جی او راځئ چې وکړو راځئ چې ورکړو یو بل ته د ورورۍ لاسونه راځئ چې ورکړو یو بل ته د ورورۍ لاسونه په یو ګلزار کې د ګلاب ریدي محمل ګلونه مننه او مقطع چې زما دعا ده چې تاثیر او جم د خاد وي مدام زما دعا ده چې تاثیر او جم د خاد وي مدام زما دعا ده چې خیبر دی اوسې تل ګلونه دا مکتب یاجی ډېره مننه زما دعا ده چې تاثیر او جم د خاد وي مدام زما دعا ده چې تاثیر او جم د خاد وي مدام زما دعا ده چې خیبر دی اوسې تل ګلونه ډېره زیاته مننه وروداني ده هم د خدای په امان ملګرو دا وه اختریزه مشاعره چې خپلواک پښتو ادبي جرګې خیبر پښتونخوا رجسټر د سوري لاندې تاسو واورېده اوس د پروګرام په آخر کې چې زموږ سره کم ملګري شریک وو هغې کې ډاکټر اسلم تاثیر محترم امیر حیدر شبگیر محترم شرافت خان ضمیر محترم رشید علم رشید محترم عابد جان سمر افریدی او زه کیس افریدی د پروګرام اختتام کوو د شفیق شینواری په دې شعرونو سره د خلوص هغه مسکا مې نه هېرېږي د خلوص هغه مسکا مې نه هېرېږي څوکه سخته اندېښنه په زړګي راشي او بیداری زما په څو خوبو اوده ده بیداری زما په څو خوبو اوده ده له شبابه چې اوده په زړګي راشي او بې خودي په ما شفیق راشي غورځېږم بې خودي په ما شفیق راشي غورځېږم چې له زلفو یې وږمه په زړګي راشي ډېره مننه خوشحال آباد اوسئ بل پروګرام کې بیا ځرېږو د الله په امان